بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دا چې زموږ استاد خپرونه د العربیة بین یدیک دوهم کتاب څخه ده. څلورمې برخې ته رسیدلي یو. 24 درس 92 صفحه د مفرداتو تر عنوان لاندې درس اخلو. لکه څنګه چې د کتاب طرز العمل او طریقه ده، د هر درس په لومړي سر کې موږ او تاسو ته یوه لنډه لیکنه راکوي، بیا خپل مینوال د همدغې لنډې لیکنې په تړاو باندې ارزیابي کوي او په دویم پړاو کې د زده کوونکو د لغاتو ذخیره ګوري چې لغاتو ذخیره یې څومره پیاوړې شوي او څومره یې قوي شوي، او د همدې درس په تړاو د لغاتو نه څومره استفاده کړې ده. نو همدا دی چې موږ تاسو ته د مفردات تر عنوان لاندې 3 تمرینونه راکوي. مفردات معنی لغات یا کلمات. مفرد جمع ده، مفردات راځي معنی لغات یا کلمات. د درس هدف او مقصد غواړي چې زده کوونکو د لغاتو ذخیره پیاوړې او قوي کړي. په دې درس کې ګوري چې زده کوونکو د تیر درس د نوو لغاتو نه څومره استفاده کړي او څومره د لغاتو ذخیره پیاوړې شوې او قوي شوې ده. دا چې موږ تاسو مخکې یادونه کړې وه چې د لغاتو ذخیره د عربي ژبې د زده کړې په 5 مهارتونو کې مهم، قوي او پیاوړی مهارت دی چې د دې د قویتوب سره سم د عربي ژبې یوه برخه یادېږي او قوي کېږي. نو همغه دی چې موږ تاسو ته د همدې په تړاو 3 تمرینونه راکوي. راځو لومړنی تمرین ګورو چې څه غوښتنه لري. التدريب الأول، لومړنی تمرین: اكتب بجانب العبارة كلمة مكة أو المدينة. معناه مفهوم؟ ولاندې درکول شوي عبارت په څنګ کې عبارت درکړی دی، جمله درکړې ده، بیا خانه خالي ده. جمله کې دغه خانه خالي ځای کې یا مکه ولیکه یا مدینه ولیکه. کوم ځای سره چې مناسبه وي هماغه کلمه یا د هماغه ښار نوم ولیکه. ګورو چې 10 مختلفې جملې راکوي او هره جمله تش ځای لري. په دغه تش ځای کې مکه ولیکه، میم کاف تا مدوره ولیکه، او یا مدینه ولیکه، میم دال یا نون تا مدوره. هر یو چې مناسب وي هماغه ځای کې ولیکه. راځو لومړنۍ جمله اخلو. فيها قبر الخليفة أبي بكر خانه خالي المدينة. معناه مفهومي؟ وي په هغه ځای کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لومړني خلیفه ابو بکر صدیق رضی الله عنه قبر ده. هغه نو به تاسو وی چې یا مکه ولیکه یا مدینه مناسبه کلمه په تش ځای کې ځای په ځای. ګورو چې دلته مدینه یا د مدینی کلمه مناسبه کلمه ده چې باید دلته ولیکل شي. راځو دویمه جمله اخلو. فيها الكعبة المشرفة خانه خالي. وی هغه ښار چې په هغې کې کعبه شریفه ده، نو ګورو چې مناسبه کلمه مکه ده. په لومړنۍ جمله کې فيها ضمیر راجع مدینه منورې. درېمې جملې ته راځو. اشهر مدینة عند المسلمین. معنی مفهومي؟ وی مشهور ښار چې د مسلمانانو ترمنځ دی. خانه خالي کوم یو دی؟ ګورو چې مکه د مسلمانانو ترمنځ مشهور ښار دی. څلورمې جملې ته راځو. فيها مسجد قباء. معنی مفهومي؟ وی په هغې کې مسجد قباء ده. خانه خالي المدینه مناسبه کلمه. معنی مفهومي دی جملې؟ وی هغه ځای چې په هغې کې د قبا جماعت موقعیت لري. ګورو چې مدینه کلمه مناسبه کلمه ده. 5مې جملې ته راځو. فيها مسقط رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. بیا خانه خالي جملې معنا او مفهوم. وی هغه ځای چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی یا دنیا ته تشریف راوړی دی، هغه مکه مکرمه ده. نو خانه خالي دپاره مناسبه کلمه مکه ده. راځو 6مې جملې ته. فيها البقيع. وی هغه ځای چې په هغې کې د بقیع هدیره ده. بقیع په مدینه منوره کې د یوې هدیرې نوم دی، کومه کې چې زیات صحابه کرام په دفن شوي دي، هماغې ته بقیع ویل کېږي. نو موږ تاسو ګورو چې مناسبه کلمه د خانه خالي دپاره هغه المدینه. 7مې جملې ته راځو. فيها جبل احد. معناه مفهومي؟
هغه ځای چې په هغې کې د احد غر دی کنه خالي المدینه د احد غر په مدینه منوره کې موقعیت لري. اتمې جملې ته راځو. اقسم بها الله معنی مفهومي وای الله تعالی پرې قسم کړی دی. هغه کوم ښار دی؟ مخکې درس کې یادونه شوې وه چې مکه مکرمه هغه ښار دی چې الله تعالی پرې قسم کړی دی. نهمه جمله فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هغه ځای چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر دی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې دفن شوی دی. هغه مدینه منوره ده. موږ تاسو بناء دې ذکر لیکو المدینه. راځو لسمه او اخرانۍ جملې ته. فيها المسجد الحرام هغه ځای چې په هغې کې مسجد حرام موقعیت لري. کنه خالي مکه موږ تاسو لیکو مکة المکرمه کې مسجد حرام موقعیت لري. دا اخرنۍ جمله د مفردات تر عنوان لاندې د لومړني تمرین چې موږ تاسو واخیستو. خو باید په همدې تمرین کې یادونه کوم ضمیر چې فيها راځي ها ضمیر راجع د مدینې ته یا مکې ته. ولې ځکه دواړه ښارونه مؤنث دي نو موږ تاسو دلته ها ضمیر د مؤنث او ښارونه یا کوم شی چې معهود فی الذهن دی یا کوم شي ته چې ضمیر راجع کېږي هغه هم مؤنث دي. دا لومړنی تمرین چې موږ تاسو واخیستو د الله تعالی څخه غوښتونکی یم چې فایده مو ترې اخیستې وي. راځو دویم تمرین ته د همدې مفرداتو تر عنوان لاندې دویم تمرین. التدریب الثاني دویم تمرین. هاتي جمع الكلمات التالية من النص. معناه مفهومي ولاندې درکول شو لغاتو ته د جمع لغات راوړ. هاتي معنی راوړه. جمع الكلمات التالية من النص مخکې موږ تاسو ته لنډه لیکنه راکول شوه. د هماغې لنډې لیکنې نه په استفادې سره لاندې درکول شوو کلماتو ته د جمع لغات راوړه. مطلب کومه کلمه چې د یو دپاره استعمالیږي همدغه کلمه کله کله د لسو یا د دریو نه زیاتو کسانو دپاره استعمالیږي. هغه کلمه چې د دریو یا د دریو نه زیاتو دپاره استعمالیږي د همدې کلمې هم شکله کلمه راوړه. ګورو چې موږ تاسو ته د تمرین په شروع کې د یو جدول او د چارت شکل راکوي چې ښي طرف کې لیکي الکلمه او د جدول لیکي په سر کې جمعوها. الکلمه معنا مفرده کلمه یا لغت او جمعوها د همدې کلمې جمع لغت یا هغه کلمه چې همدغه کلمې ډیرو باندې دلالت کوي. د همدې کلمې په ډیرو افرادو باندې دلالت کوي. په دې تمرین کې هم زده کوونکو د لغاتو ذخیره پیاوړې کوي. همدا رقم ته غواړي چې د زده کوونکو د لغاتو ذخیره امتحان کړي چې تیر درس نه څومره فایده اخیستې. راځو په لومړي سر کې لومړنۍ کلمه مفرده کلمه چې موږ تاسو ته راکړي همدا اخلو. قلب معنی زړه یو زړه. عصر معنی وخت یا زمانه. رجل معنی خپه یوه خپه. د همدې درېواړو کلماتو دپاره جمع کلمات راوړو. قلب معنی یو زړه چې موږ تاسو کله وایو چې ډېر زړونه نو څنګه به وایو قلوب معنی ډېر زړونه. عصر معنی یو وخت یا یو زمانه یو ټیم او عصور معنی ډېرې زماني یا ډېر وختونه. رجل معنی یوه خپه او ارجل معنی ډېرې خپې. ارجل جمع د رجل معنی یوه خپه او ارجل معنی ډېرې خپې. دا لومړنی جدول. راځو دویم جدول ته. د همدې جدول مخامخ موږ تاسو ته دویم جدول راکوي او په دویم جدول کې هم درې کلمات راکوي یا درې لغات راکوي. لومړنی لغت معلم، دویم جبل او دریم مشعر. درې لغات راکوي. معلم معنا یو ښوونکی. جمع به څنګه راځي؟ معلمون ډېر ښوونکي یا ډېر استادان. جبل معنا یو غر. که موږ تاسو کله وایو چې ډېر غرونه نو څنګه به وایو؟ جبال معنا ډېر غرونه. مشعر معنا یوه نښه او که وایو چې ډېرې نښې مشاعر معنا ډېرې نښې. دا دویم تمرین چې موږ تاسو د مفردات تر عنوان لاندې واخیستو. په دویم تمرین کې هم زموږ ستاسو د لغاتو ذخیره پیاوړې او قوي شوه ځکه
چې دا مهم وپېژنده چې هره کلمه مفرد لري د هغې جمع هم وي او دای من حیث مثال او یا بیلګه وه چې موږ او تاسو دغه شپږ لغات واخیستو. راځو دریم تمرین ته د مفردات تر عنوان لاندې دریم تمرین اخلو. په لومړي سر کې د تمرین غوښتنه اخلو چې تمرین څه غوښتنه لري. التدريب الثالث دریم تمرین صل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا. معنی مفهومي؟ وی دوه داسې لغتونه سره یو ځای کړه چې هغه هر وخت یو ځای راځي. کوم لغات چې یو ځای راځي همدغه لغات سره یو ځای. دلته موږ تاسو ګورو چې په لومړنۍ کرښه کې تقریبا 10 لغات راکوي او د همدغې سره تړلي یا ذي ربط لغات هم 10 راکوي. د زده کوونکو څخه غوښتنه کوي چې د پاس کرښې نه یوه کلمه د لاندې کرښې د بلې کلمې سره یو ځای کړه، خو باید داسې کلمې وي چې دا دواړه هر وخت یو ځای راځي او یو د بل نه بغیر څه معنی هم نه ورکوي. په دې کې هم د زده کوونکو د لغاتو ذخیره پیاوړې کېږي او همدا رقم ته د زده کوونکو د لغاتو ذخیره د تیر درس په نسبت باندې ارزیابي کوي او امتحان کوي هم، یعنې چې زده کوونکي ته خپله معلومات وشي چې ما د تیر درس نه څومره یا څو فیصده ګټه پورته کړي. لومړنۍ کلمه په لومړي سر کې فقط ټول کلمات وایو، وروسته به انشاءالله تمرین حل ته راشو. مکه، بقاع، نور، مسقط، فريضة، المشاعر، المسجد، الكعبة، المدينة. لاندې کرښې ته راځو. الرأس، المنورة، الحق، المشرفة، الحج، المقدسة، الحرام، المكرمة، الأرض، النبي. راځو تمرین حل ته همدا رقم ته معنی هم ورسره یو ځای کړو. لومړنۍ کلمه اخلو مکه، نو چې کله مکه ذکر شي په اکثرو ځایونو کې ورسره المکرمه هم ویل کېږي. لاندې کرښې کې المکرمه کلمې ورسره یو ځای کوو. موږ تاسو چې مکة المکرمه. دویم لغت اخلو یا دویمه کلمه بقاع الارض. بقاع الارض مطلب د ځمکې طرف یا د ځمکې جهت. دریمه کلمه اخلو نور الحق، معنا د حق رڼا، د حق وړانګې. څلورمه کلمه اخلو مسقط، لاندې کرښې نه ورسره مناسبه کلمه الرأس. مسقط الرأس معنا د پیدایش ځای. پنځمه کلمه اخلو فریضه، موږ تاسو ورته هم فرض شوی وایو، دې سره مناسبه کلمه فریضة الحج، د اسلام د پنځم رکن ادا کول یا فریضه لازم شوی شی. فریضه یا لازم شوی شی دواړه په یوه معنا راځي. فریضه هغه شی ته ویل کېږي چې هغه په یو کس باندې لازمي شوي وي. المشاعر، موږ تاسو وایو المشاعر المقدسه، هغه سپېڅلي نښې یا سپېڅلي علامې. مسجد، مسجد النبي یا مسجد النبوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته مسجد نبوي یا مسجد النبي وای. المسجد چې خاص شي په الف لام باندې بیا موږ تاسو نه مسجد حرام مراده، بیا موږ تاسو المسجد الحرام، مسجد فلان بغیر د الف لام نه مسجد فلان، مسجد فلان تر اخره چې الف لام پکې نه وي مطلب خاص کېږي نه. خو المسجد الحرام چې موږ تاسو نو بیا کعبه شریفتنا مراد وي. الكعبه، الكعبة المشرفة، كعبة شریفتری مراد. او اخراني كلمه المدينة المنورة. المدينة المنورة، المدينة كلمه چې موږ تاسو ذکر کو دا غي سره د منوره کلمې هم ذکر لازمي. دا د مفردات تر عنوان لاندې دریم تمرین چې موږ تاسو واخستو. راځو د اختبر نفسك تر عنوان لاندې امتحان او ازموینه لکه څنګه چې د کتاب طرز العمل او طریقه ده چې د هارو دوو برخو د ختمېدو یا د پای ته رسېدو نه وروسته غواړي چې زده کوونکي په دغې تېرو شوو دوو برخو کې امتحان او ارزیابي کړي. همدغسې دلته یو ځل بیا غواړي چې زده کوونکي د کتاب په دویم امتحان کې یا د درېیمې برخې او د څلورمې برخې د پای ته رسېدو کې امتحان کړي. دا امتحان د کتاب دویم امتحان دی او د درېیمې او څلورمې برخې په تړاو امتحان اخلي. لومړنۍ برخه امتحان په څو برخو ویشي. القراءه د امتحان لومړنۍ برخه ده. التراکیب والقواعد
د دې امتحان دویمه برخه ده. دریم برخه المفردات دي. څلورم برخه الکتابه ده او په همدې باندې خپل امتحان هم پای ته رسوي. په لومړي سر کې چې موږ تاسو ته القراءه معنا لوستل غواړي چې خپل زده کوونکي د عربي ژبې په لوستلو کې امتحان ورزیابي کړي. نو همدغه ده چې موږ تاسو ته غوښتنه لري اقرأ ما یلي ثم اختر الجواب الصحيح. معناه مفهومي ولاندې درکول شوي لنډه لیکنه ولوله او بیا د همدغې لنډې لیکنې په تړاو چې کومې جملې درکول کېږي هغې ته د صحیح جواب انتخاب کړه. راځو لنډه لیکنه لولو. تخرج زوجتي كل يوم في الصباح ولا ترجع إلا في الساعة 5 مساء. هذه مشكلتي معها. نحن نتناول الوجبات خارج البيت لأن زوجتي لا تجد وقتا لإعداد الطعام وأنا أغسل ملابسي وملابس ابننا وحدي وأنظف البيت أحيانا. لا أجد وقتا للحديث معها في أمور البيت والأسرة لأنها عندما ترجع تكون متعبة. ثم أخرج أنا للمستشفى مرة ثانية بعد نصف ساعة من حضورها. أما في عطلة الأسبوع فهي تحب أن تزور الأهل والصديقات أو تذهب إلى السوق أو تحضر دروس الأسبوع القادم. دا ولنډه لیکنه چې ما ستاسو په درانه حضور کې ولوستله تر څو د عربي ژبې د لوستلو سره اشنا شئ او د همدې په تړاو باندې د زده کوونکو نه د لاندې جملو د خالي ځایونو لپاره لاندې خالي ځایونو د ډکولو په خاطر باندې ترې د مناسب جواب د اختیار غوښتنه هم شوي. خو په لومړي سر کې راځو همدغه په عربي ژبه باندې ډکول شوي لیکنه معنا او مفهوم یخلو. تخرج زوجتي كل يوم في الصباح. معناه مفهومي وی زما ښځه هره ورځ په سحر کې ووځي د کور څخه ووځي. زوجتي یا نسبتیه ده معناه زما ښځه. ولا ترجع إلا في الساعة 5 مساء. معناه مفهومي وی نرازي مگر 5 بجې مازدیګر کور ته راځي. هذه مشكلتي معها. وی دا زما ستونزه ده د خپلې ښځې سره. معها معناه ها ضمیر راجع دی زوجي ته. زوجه مؤنثه نو ځکه موږ تاسو ضمیر چې راجع کوو مؤنث راجع کوو. بیا وایي نحن نتناول الوجبات خارج البيت. وی مونږه ډوډۍ چې خورو وی ټوله د باندې خورو د کور نه په سهارا ډوډۍ خورو. نحن ضمیر د جمع دی ضمیر منفصل دی د جمع معنا مونږه مطلب ممکن پلار او بچی. نتناول معنا استفاده کو یا خورو. وجبات جمع د وجبی ده. وجبه معنا یو وخت خوراک او وجبات معنا ډیر وخت خوراکونه. خارج البيت معنا د کور نه په سهارا یا د کور نه بهر. ولی وی د باندې خوراک کو. لأن زوجتي لا تجد وقتا لإعداد الطعام. وی ځکه زما کډه وخت نه لري چې خوراک تیار کړي. إعداد الطعام معنا خوراک تیارول. وأنا أغسل ملابسي وملابس ابننا وحدي. وی زه وینځم خپلې جامې او زمونږه د بچي جامې ځان ته. وأنظف البيت أحيانا. او کله کله کور هم صفا کوم. لا أجد وقتا للحديث معها في أمور البيت والأسرة. وی زه وخت نه پیدا کوم چې د خپلې ښځې سره د کور په تړاو باندې او یا د فامیل په تړاو خبرې وکړم. لأنها عندما ترجع تكون متعبة. وی ځکه هغه چې کله کور ته راځي هغه ستړي وي. متعبة معنا ستړي وي. ثم أخرج أنا للمستشفى مرة ثانية بعد نصف ساعة من حضورها. وی بیا زه وځم د کور نه د شفخاني یا د اسپتال په لور دویم کرت. بعد نصف ساعة نیم ساعت رسته من حضورها د ښځې د راتګ نه. ها ضمیر راجع ښځې یا معهود في الذهن ده. وی د هغې نیم ساعت چې وشي کور کې د هغې نه وروسته بیا زه اسپتال ته ځم ځکه خاوند یې ډاکټر دی او ښځه معلمه یا ښوونکې ده.
اما فی عطلة الاسبوع کومه چې هفتواره چوټي ده، په ځینو ځایونو کې چې پنجشنبه او جمعې ورځ ده او په ځینو ځایونو کې فقط د جمعې ورځ ده، دغه هفتواره چوټي ښیي. فهي تحب ان تزور الاهل والصديقات، وایي ښځه مې خوښوي چې په هغې کې هفتواره چوټۍ کې خپل فامیل وګوري، پلار او ورونه او نور داسې، او یا خپلې مرګلي وګوري. او تذهب الى السوق، او یا دا خوښوي چې بازار ته لاړ شي سودا په خاطر. او تحضر دروس الاسبوع القادم، او یا د راروانې هفتې دپاره مطالعه کوي، درسونو دپاره تیاری کوي. دا لنډه لیکنه د خاوند او د ښځې په تړاو وه. ښځه ښوونکي یا استاذه ده او خاوند یې ډاکټر دی. نو خاوند شکایت کوي چې زما ښځه د ډوډۍ یا د پخلي دپاره هم وخت نه لري، ولې ځکه استاذه ده چې سهار ووځي مازدیګر 5 بجې راځي. همدا رقم ته د بچیو نظافت یا د کور نظافت دپاره هم وزګارن ده. او خاوند یې ډاکټر دی، وایي زه چې راشم بیا هسپتال ته 2 وخته وظیفه لرم. تر اخره موږ تاسو ته همدغه لیکنه راکوي. د لیکنې هدف او مقصد غواړي چې زده کوونکو د عربي ژبې د لغاتو ذخیره پیاوړې او قوي شي، همدا رقم ته د عربي ژبې د لوستلو سره اشنا شي. تر اخره مختلف اهداف مختلف مقصدونه لري، خو دا چې موږ تاسو ته دلته راکول شوي غواړي چې خپل زده کوونکي د تیر درس په تړاو باندې ارزیابي او امتحان کړي. نو لاندې 10 جملې د همدغې درس نه موږ تاسو ته راکوي او 10 جملو ته خانه خالي ورکوي چې زده کوونکي پکې کوشش او هڅه وکړي تر څو دغه تشو ځایونو دپاره مناسبه کلمه پیدا کړي او دغه تش ځای پې ډک کړي. نو دا چې زموږ ستاسو د خپرونې وخت پوره دی، په همدې باندې خپله خپرونه پای ته رسوو. د زده کوونکو څخه مې غوښتنه ده چې په دغه 10 جملو باندې کار وکړي. همدا یې کورنۍ وظیفې په سیستم باندې موږ تاسو ته درکوو. را روانه خپرونه کې انشاءالله بیا به د هرې جملې د خالي ځای دپاره مناسبه کلمه اختیار کړو، او لکه څنګه چې د تمرین غوښتنه ده هماغسې جوابونه به ورته ورکړو. خو بیا هم د زده کوونکو څخه غوښتنه کوم چې کوشش وکړي او دغه هرې خانه خالي دپاره مناسب جواب